ذكر وموعظة ونور فيه شفاء یوازینۍ دا رسنۍ دي چې هغه کولی شي چې زموږ هغه مشهور خلک ښایسته اواز لرونکي نغمه‌ګران موږ لرو په هلمند ولایت کې دغه رقم ښه شاعران لرو. نو دا مو د رسنیو د نورو مسؤلینو سم دا غوښتنه ده چې هغه موږ ورته پروګرامونه په لاره باندې واچوي. من ګرانت خوانان دي قربان سما لکه نو دغه په انتخاب کې موږ د خلکو زموږ پروسه وه واک ټول سره د خلکو سره د چا خلکو خوښ کړي بل ژوند ته تللي څوک پاتې شوی په هغې کې موږ کوم نظر نه لرو د خلکو انتخاب دی. تکړه استعدادونه ښکلي ښکلي سپورت رسنیز سپورت هم یوه نړۍ مننه چې د دغه تقنین کوي هلمند ته خدمتونه ښکلي ښکلي منتخانه. سکون راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو څخه ډېره مننه چې موږ یې د دې جوګه وګڼلو او په دې پروسه کې شامل کړلو. موږ د سکون راډیو د مشرتابه ښاغلي نصرت صاحب او د ټولو همکارانو څخه ډېر مننه کوو چې دغسې پروسه زموږ لپاره استفاده کړې ده. دې پروسې سره په حقیقت سره موږ ډېر زیات تشویق سوي. ډېره مننه کوم موږ د سکون راډیو سره ډېر زیات خوشحاله په دا خاطر چې زموږ غږ تر ولسوالۍ تر ولایتو پورې ورسوي. موږ خلکو باندې وپېژندلو. د ادب کور د علم بڼ دی قربان سما ذکر وموعظة ونور. د ناتوینکو سیالي دریم پړاو ډېر ژر